السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو الله مې روغ رمټ خوشحال لره. محترمینو د ایډابډیشن 6 درسونه به دوام لري ان شاء الله. بعضې ملګري دا غوښتنه کوي چې په ایډابډیشن 6 کې پی اس پی یعنی ایکو شنه ایکو یا پی اس پی ایکو یا پی اس پی ډیلای څلورتیا دغه چې موږ راپورته کوو دا یو قسم خط راوړي او هغه ایکو هغه رقم نه وي چې کوم سیټینګ موږ ورته جوړ کړی وي یا کوم سیټینګ کې راپورته کړی وي. نو دا څه وجه ده؟ محترمینو ایډابډیشن ته ورځو، ایډابډیشن را خلاصوو. په ایډابډیشن کې لږ څه ریکارډ کوو، لږ ریکارډ چې وکړي اوس یې درو دا ریکارډ. ورځمه افیکټس ته، په دې کې په دا ځای کې پی اس پی پرته ده. پی اس پی چې مې را خلاصه کړه پی اس پی پر دا رقم ترتیب باندې ده. بټنې دا ټول مکمل دا خطونه باندې راغلي دي. نو ملګري چې هم غوښتنه کوي وایي دا خط چې باندې راسي په دې باندې بیا موږ څه چمو. نو محترمینو راځم دلته دا فولډر خلاصوم. په دې کې دا کې ده، دا کې دا مې خلاصه کړه، دا را خلاصوم. یعنې پی اس پی څلور اتیا، پی اس پی څلور اتیا موږ په دې کې پیدا کوو. دا پی اس پی څلور اتیا ده، دا پنځه اتیا ده. زموږ اوس چې په کمپیوټر کې انسټال کړی دغه څلور اتیا ده. دا مې ووهي، په دې کې مې دا پسې وول. دا چې ووله اوس به په دې کې په ایډابډیشن کې دغه د پی اس پی کار به موږ اوس په ایډابډیشن کې کړو. دا اول خط به راواخو، کاپي به یې کړو. چې کاپي مې کوي دا به په پی اس پی کې دلته ولګو، پیسټ. بیا ورځم هغه راپورته کوم. دا لاندې خط ګوره 6.10 په پای کې 6.10 دی. دا را کاپي کوم، راځم په دا ځای کې لګوم. په دې ځای کې چې ولګوي اوس به دا بټن پر ووم. اوس پی اس پی خلاصه شوه، رجسټر شوله. دا پی اس پی بیا دغه حالات نه راوړي. دا کوم حالات چې راوړي وو دغه حالات نه راوړي. که کومو ملګرو ته دا مشکل ولو د دغه مشکل دپاره بس دغه ترتیب دی، په دې ترتیب باندې دا خلاصیږي. نو دا د پی اس پی طریقه وله.